السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یاره مرګرو چې تاسو ټول براته راکړو او جوړ اوسئ. مرګرو په دغه ویډیو به تاسو د موبایل داسې یو خوندور پټ سیټینګ درښیم چې تاسو ټول به ورته حیران شئ. نو مرګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. شروع کې د مخکې که تاسو ویډیو لایک کړی نه وي نو ویډیو لایک کړئ او که چېرته دا اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په دغه ستور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه ګنټۍ نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول ځل ورسي. دې لپاره به دوستانو تاسو خپل موبایل کې اپلیکیشن انسټال کړئ. د اپلیکیشن لینک مو ما د ویډیو په ډسکرپشن کې هم درکړی وي، پلی سټور څخه هم انسټالولی شئ. تاسو به راشئ په سرچ کې به ورته ولیکئ چې ټچ پروجیکټور. تاسو ورته لیکم ټچ پروجیکټور. دغه دوستان ټچ پروجیکټور نو دا ما تر مخه دوستان انسټال کړی دی. تاسو به په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله مو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو دغه اپلیکیشن به بیا راشئ او راخلاص به یې کړئ. چې اپلیکیشن مو کله راخلاص کړئ دوستان د اپلیکیشن شکل په دې ډول راځي. نو په اوکې بټن باندې کلیک وکړئ. په اوکې بټن باندې کلیک کول څخه وروسته دوستان تاسو به پرمیشن اجازه به ورته ورکړئ او دا آپشن به په پروکسیمیټي باندې کلیک کول څخه دوستان تاسو دغه لاندې د آپشن نه پروکسیمیټي کور لاکینګ دا به آن کړئ دوستانو او پروکسیمیټي کور انلاکینګ دا دواړه آپشن نه تاسو آن کړئ. کله مو دغه دواړه آپشن نه آن کړئ نو دوستانو مخکې به راشئ او لاک ډیزاین کې بس کړئ. تاسو کرنټ لاک ډیزاین انتخاب کړئ. دوستانو کرنټ لاک ډیزاین د کلیک کول څخه وروسته دوستانو د کرنټ لاک ډیزاین څخه دوستان تاسو ته نو فریم انتخاب کړئ. زه تاسو دوستان درخوایم وګورئ چې زما سکرین 3 سکنډه زه مخامخ کیمرې ته ګوته نیسم نو دوستانو زموږ د موبایل ټچ به کار پرېږدي او چې بېرته ورته ګوته نیسم نو دوستانو د موبایل ټچ به بېرته کار شروع کوي. نو تاسو دوستانو اوس درخوایم دغه 3 سکنډه ما ګوته ونیوه دوستانو نو زما د موبایل ټچ کار پرېښوده دوستان تاسو لیدلی شئ. 3 سکنډه ته بېرته نیسم دوستانو نو بېرته ټچ به کار شروع کوي. نو هیله ملګرو چې ویډیو مو خوښ شوي وي. که چېرې ویډیو مو خوښ شوي دوستانو داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاویږو دوستانو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.